فهیم دشتي ووژل شو. فهیم دشتي د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند و او 13 ورځ د پنجشیر په ولایت کې د دې جبهې د څو نورو غړو سره یو ځای ووژل شو. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې یو غړی علي میثم نظري په فیسبوک کې د ښاغلي دشتي د وژل کېدو تاییدوي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې یو غړی علي میثم نظري په فیسبوک کې د ښاغلي دشتي وژل کېدل تاییدوي. ترڅنګ یې لیکي چې په ډېر خواشینۍ سره مو دوه نږدې همکاران او مبارز وروڼه مو نن د لاسه ورکړل. ښاغلي نظري دا نه دی ویلی چې د فهیم دشتي په ګډون دا کسان څنګه وژل شوی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدي هم د دشتي په مړینې خفګان ښودلی. هغه په فیسبوک کې لیکلی: د څو څاڅکو اوښکو پرته ستا د بدرګۍ لپاره بل څه نه لرم. افسوس چې په دې سفر یوازې لاړې او زموږ په زړه دې داغ پرېښود. بل پلو د موبي ګروپ مشر سعد محسني د فهیم دشتي مړینه وحشتناکه بللی او ویلی دی چې هغه د مطبوعاتو ازادۍ ته ډېر اهمیت ورکوي. فهیم دشتي وژل شوی جهادي قومندان احمدشاه مسعود ته نږدې کس و. هغه د مسعود د وژل کېدو په پیښه کې هم ټپي شوی و. په افغانستان کې په 2001 کال کې کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو حکومت ړنګ کړ، فهیم دشتي کابل ته ستون شو او په آزادو مطبوعاتو کې کار پیل کړ. دشتي په دې تېرې اونۍ کې د پنجشیر په ولایت کې د طالبانو د بریدونو په هکله د کورنیو او بهرنیو مطبوعاتو ته په فعاله توګه معلومات ورکول. فهیم دشتي په داسې حال کې وژل شوی دی چې د پنجشیر د ولایت په هکله په مطبوعاتو کې ضد او نقیض خبرونه خپریږي. طالبانو په دې ولایت کې د مخکې تګ ادعا کړې، خو د ملي مقاومت د جبهې غړي بیا د جګړې شدت تاییدوي. او پنجشیر یوازینی ولایت دی چې لا تر اوسه یې د سقوط ضد او نقیض خبرونه نشریږي.